زما عزتمنو قدرمنو معززو مسلمانانو ورونو د اسلامی کال اخرنی میاشت روانه ده زما استاد عمر څخه په لږ وخت کم یو کال بیا کم سو افسوس دی وي پر هغه چا باندې چې د ده د عمر څخه یو کال کم سو د ده په اعمالو کې بدلون نه راغلی د ده په نیک اعمالنامه کې اضافه نه راغله دی الله سبحانه وتعالی نیکبختو کې حساب نه کوي بدبخته دی دا سړی د زندگی هر لمحه چې تېرېږي دا د انسان پر ونه باندې گزار کوي لکه څرنګه چې یو ونه سړی له منځه وړي په تبر باندې وي یو تبر دوه لس شل دېرش پنځوس اخر دا تبر دا حال ته دا ونه ورسي چې ړنګ یې کې راواړي د انسان قد او قامت دا یو ونه ده دغه د ګړۍ ثانیه دا ټک ټک دا ده ته ګزار ورکوي دا د ده په بدن باندې ګزارونه کوي یو وخت نه یو وخت به دا انسان د وخت په تبر باندې راوغورځېږي مړ فتوبه خوشخبري د هغه انسان لپاره ده چې په دغه حالاتو کې دننه خپل د اعمالو په نیک اعمالو په عملنامه کې اضافه راغله لیکن که چیرې دا ګزارونه شروع وه انسان ناګهان راونړی دی او بیا دی خپل عملنامه کې وګوري او بیا وایي افسوس به کشکې ما یو ښه عمل کړی وای کشکې مې یو وسیله رحمې کړی وای کشکې مې یو نوافل کړی وای څومره ښه موقع الله ما ته راکړې وه څنګه فارغه وم څنګه صحتمنه وم څنګه پر خپلو پښو ولاړ وم څنګه مې سترګې کار کولې څنګه مې عقل کار کوي های زما افسوس کش خو بیا کش کې فایده نه رسي لہذا دا د اسلامي میاشت اخرنۍ میاشت روانه ده او دا ډیر د فضیلت نه ډکه میاشت الله د خپل بنده و مغفرت ته بهانه غواړي په اوقاتو کې داسې اوقات الله بنده ته ورکړي دي که چېرته بنده په دې اوقاتو کې د الله لوري ته متوجه سي او په خپلو تېر سوو ګناهو باندې د الله نه مغفرت وغواړي الله یې بخښي الله یې بخښي کال 12 میاشتې دی په دې 12 میاشتې کې الله سبحانه وتعالی خپل بنده ته مهلت ورکوي رحمت په جوش راځي په دې کې داسې وخت شته چې د الله رحمت پر جوش راځي نیکبخته او سعید بنده هغه دی چې د الله د رحمت څخه استفاده واخیست هغه یې د ځان په بخښلو باندې واړوئ په هغه موقع کې ځان په الله وبخښئ لیکن ډېر بدبختان سته ډېر بدبختان سته چې هلته د الله رحمت پر جوش راغلی دی دلته د خدای په قهر او غضب باندې اخته دا به دې نه پوهېږي چې زه به هم یو وخت مرم زه به هم یو وخت د الله لوري ته ملاقات ته ورځم الله به وایي ما خو تا ته دومره چانس درکړی ما خو دا ویل چې زما رحمت پر جوش راغلی دی یو قدم راواخله تا په هغه کې څه چل کوئ ستا په یاد هېڅوک به نټه نشي کولی هېڅوک به دا نشي ویلی چې الله زما د په یاد زه نه پوهېدم نه نه الله وایي ما تا ته عقل درکړی وي و سترګې دې مې درکړې وې په لیدل دي و غوږونه مې درکړي وو په اورېدل دي و خوله مې درکړې وه په ویل دي و په دغه غوږو دې اورېدلي دي د قرآن آیات د مولوي صاحب څخه په دغه عقل په پوهېدلی یې د قرآن آیات د مولوي صاحب څخه چې دې واورېدې او په دغه ژبه دې اقرار کړی دی نو ولې نه پوهېدې ولې دې عبرت نه اخیستی زه جهنم نو دا د کال اخرنۍ میاشت ده په دې میاشت کې د الله سبحانه وتعالی رحمت بیا په جوش راځي ګوري مؤمنانو د دې نه استفاده واخله ګر د کال 11 میاشتې تېر شي چې په هغه کې به موږ څه کړی
خو بیا هم چانس دی د الله د لوري، مهلت دی د الله د لوري، مهرباني ده د خدای د لوري. بیا الله سبحانه وتعالی په د آخره میاشت کې بنده ته وایي بنده دغه میاشت کې که په دغه ورځو کې ما ته متوجه شي بس د ګرده کال ګناه دې معاف شو، کړي چې دي هغه راته معاف وو. څومره غټ چانس، خاص کر په دې میاشت کې اوله لسیزه، اوله عشره چې اوس شروع ده، موږ تاسو پکې راوایي د چهارشنبې په ورځ اخره ورځ لس د عشره، بیا بل کال دا شپو ته موږ ژوندي که نه. څومره انسانانو باندې خاورې واوښتلې، څومره یې د خاورو لاندې کړل، څومره ځوانان یې د خاورو لاندې کړل، څومره باباګان یې د خاورو لاندې کړل. کال ته به دغه موقع ته د الله د دغه رحمت د جوش څخه به موږ استفاده واخلو کې به نه واخلو. مه کوئ یوې ورځې بلې ورځې ته ځان مه اماده کوئ، بس فورا د الله لوري ته متوجه شئ. لہذا دا ډېر د فضیلت نه ډکه میاشت ده. په دې کې عبادت کول، په دې کې د الله د ذکر او اذکار باندې خپله ژبه لنده ساتل، دا هغه څه دي چې انسان نیکبخته کوي.